بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره درسي ویډیو کې موږ او تاسې د ویټامین ډي د جوړښت په اړه او د هغې د فعال شکل په اړه او همدارنګه د هغې د سرچینو په اړه باندې وغږېدلو. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې د ویټامین ډي د دندې په اړه، د هغې د اهمیت په اړه او همدارنګه د هغو ناروغیو او ستونزو په اړه چې د ویټامین ډي د کمښت څخه رامنځته کیږي غږیږو. که چیرې موږ او تاسې د ویټامین ډي د دندې په اړه وغږیږو، موږ وویل چې د ویټامین ډي جوړښت اصلا چون په شکل د هورمون دی، یعنی دنده یې هم د هورموني په شکل باندې ده، د هغو هورمونونو په شکل باندې چې هغوی په داخل د حجره کې د ریسپټر سره یا د آخذې سره وصلیږي او بالاخره د ډي ان ای په ټرانسکرپشن باندې تاثیر کوي او هغه مختلفې دندې مخته وړي. عمدتاً په ټوله کې که چیرې موږ د ویټامین ډي دنده په نظر کې ونیسو، د هغې عمومي دنده دا ده چې په داخل د وینه کې، په داخل د پلازما کې، په داخل د عضویت کې د کلسیم مقدار نارمل وساتي. که چیرې د هغې مقدار کمیږي، ویټامین ډي د دې لامل کیږي چې د کلسیم جذب ډیر شي یا د کلسیمو اندازه ډیره شي، او که چیرې د هغې اندازه ډیریږي، موږ وویل په تیر درسي ویډیو کې چې بیرته خپله کلسیټرایول چې د ویټامین ډي فعال شکل دی، هغه بیرته خپله د کلسیټرایل جوړښت کموي او دا د دې لامل کیږي چې د کلسیمو اندازه په داخل د عضویت کې کنټرول شي. همدارنګه په ټوله کې د ویټامین ډي تاثیر او اغیز هغه هم د هورمونونو په شکل باندې دی چې کولی شي د کلسیم او همدارنګه د فاسفیټ په اندازه کې د هغې په کنټرول کې دنده مخته یوسي. ویټامین ډي په مختلفو شکلونو سره کولی شي چې بعضې جینونه هغه ریپریس کړي یا د هغې بیانېدل کم کړي او بعضې جینونه د هغې بیانېدل ډیر کړي. که چیرې د ویټامین ډي چې عمدتاً یې همدغه دنده هم ده وغواړي تر څو کلسیم ډیر کړي یا د کلسیمو اندازه په داخل د عضویت کې ډیر شي، هغه په مختلفو اشکالو سره دغه کار کوي. یو شکل یې دا دی چې ویټامین ډي یا کلسیټرایل چې فعاله شکل د ویټامین ډي دی، کله چې هغه موږ اخلو په داخل د سایټوپلازم کې د ویټامین ډي ریسپټر سره وصلیږي او د هغه ریسپټر داخلیږي داخل د هستې ته. موږ د ویټامین ای په دنده کې هم په دې باندې غږېدلي وو. موږ وویل چې یو تعداد ریسپټرونه دي یا یو تعداد آخذې دي چې په نامه د ریټینویک اسید ایکس ریسپټر په نامه باندې یادیږي، چې دا د ویټامین ای سره کله وصل شي یو ډایمر جوړوي، چې موږ د دې په اړه د ویټامین ای د دندې په ویډیو کې په تفصیل سره غږېدلی یو. دغه ویټامین ډي چې کله د خپل ریسپټر سره یوځای شي داخل د هستې ته راځي او په داخل د هسته کې د هغه ډایمر سره چې د ریټینویک اسید ایکس ریسپټر په نامه باندې یادیږي د هغې سره یوځای کیږي. کله چې د هغې سره یوځای شي، دا بالاخره انتقالیږي ډي ان ای کروموزومونو برخې ته او هلته د ډي ان ای یا د ویټامین ډي ریسپټر کمپلیکس دغه د ویټامین ډي او د هغې د آخذې کمپلیکس په نامه باندې یادیږي، چې دلته ویټامین ډي موجود دی، د هغې آخذې دي، دا د ویټامین ډي او د هغې د آخذو د کمپلیکس په نامه باندې یادیږي یا ویټامین ډي ریسپټر کمپلیکس. دا د ویټامین ډي ریسپټر د کمپلیکس د ریسپانس الیمنټ سره وصلیږي، یا هغه پروټین یو بل مرکب دی یا یو بل مالیکول دی پروټیني چې دغه کمپلیکس کله چې دغه کمپلیکس د هغې سره یوځای کیږي هغه جواب ورکوي. یعنی په دې معنا باندې چې دا چې کله دغه مالیکول سره یوځای شي، دا کولی شي په خپله ډي ان ای باندې تاثیر وکړي یا اغیز وکړي. نو ویټامین ډي چې کله موږ اخلو داخل د حجرې ته راځي، داخل د حجره کې له آخذو سره یوځای کیږي په سایټوزول کې او په داخل د هسته کې، او دغه چې کله د آخذو سره وصل شي دا د خپل ریسپانس الیمنټ سره یوځای کیږي، او کله چې د ریسپانس الیمنټ سره یوځای شي دا د دې لامل کیږي چې په مختلفو انساجو کې مختلفې دندې مخته یوسي او د ډي ان ای ټرانسکرپشن یا د جینونو بیان کنټرول کړي، چې ډېرې وخت د ځینو جینونو بیان ډیروي او کولی شي چې په ځینو خاصو حالاتو کې د جینونو بیان هغه کم کړي. او همدغه د جینونو بیان د دې لامل کیږي چې یا مختلفو حجرو ډیفرنشیشن یا د هغوی تکثر یا د هغوی ډیریدنه یا د هغوی تفکیک کنټرول کړي، او یا دا دی چې د ځینو خاصو پروټینونو د هغوی د جینونو بیان ډیر کړي تر څو هغه مختلفې دندې مخته یوسي. مثلا یو پروټین چې په نامه د کلبایندین په نامه باندې یادیږي، کلبایندین دا پروټین په داخل د امعاو کې موجود دی، داخل د امعاو په حجرو کې، او دا د دې لامل کیږي چې
کلسیم جذب کړي. کله چې د کلسیم مقدار کمیږي په امعاو په حجرو باندې د ویټامین ډي همدغه تاثیر د دې لامل کیږي چې دغه پروټین جوړښت ډیر شي. کله چې دغه پروټین جوړښت ډیر شي دا د دې سبب کیږي چې ویټامین ډي د کلسیم جذب ډیر کړي. کله چې جذب د کلسیم ډیر شي په داخل لوزیت کې په داخل پلازما کې د کلسیم مقدار هم ډیریږي. همدارنګه یو بل پروټین دی په نامه د کلسیم ATPase چې دا هم د بیرون څخه حجرو ته د امعاو حجرو ته یا د کولمو حجرو ته کلسیم داخلوي او په دغه شکل باندې د کلسیم جذب ډیروي. د همدغه کلسیم ATPase پروټین جین باندې تاثیر کوي. د هغې د جین بیانېدنه ډیریږي. کله چې جین بیان ډیر شي ترانسکرپشن ډیر شي بالاخره هغه ترانسلیشن صورت نیسي او د مقدار دغه پروټین ډیریږي. په دغه دوو پروټینونو باندې یا دغه دوو پروټینونو په جینونو باندې په دې شکل باندې تاثیر کوي چې دغه پروټینونه بالاخره د هغې جوړښت او مقدار ډیریږي او په دې شکل باندې د کلسیم مقدار په داخل د پلازما کې په داخل د وینه کې په داخل د انساجو کې لوړیږي. همدارنګه د ویټامین ډي یوه بله دنده دا ده چې په غیر مستقیم شکل سره کولی شي د کلسیم مقدار ډیر کړي او هغه شکل یې په دې شکل دی چې دغه د ویټامین ډي د دې لامل کیږي چې په پاراتایرویډ هورمون باندې تاثیر وکړي او د پاراتایرویډ هورمون ډیر شي. کله چې پاراتایرویډ هورمون ډیریږي دا خپله په دغه شکل باندې هم کیږي چې د کلسیم مقدار کم شي. پاراتایرویډ هورمون افراز هم ډیریږي او ویټامین ډي هم ورباندې تاثیر کوي. کله چې پاراتایرویډ هورمون ډیر شي پاراتایرویډ هورمون په هډوکو باندې تاثیر کوي او د هډوکو څخه د کلسیم ازادیدنه شروع کیږي. یعنی خپله د هډوکو څخه کلسیم ازادیږي. کله چې د هډوکو څخه کلسیم آزاد شي دغه پروسې ته د بان ریزرپشن وایي. ریزرپشن ری ابزرپشن نه ریزرپشن. دغه د بان ریزرپشن په دې معنا باندې دی چې خپله د هډوکو څخه بیرته کلسیم ازادیږي چې دا هم د ویټامین ډي د غیر مستقیم تاثیر له امله د کلسیم اندازه په داخل د پلازما کې ډیروي. همدارنګه د هډوکو په منرالایزیشن باندې هم ویټامین ډي تاثیر کوي او هغه هم په همدغه شکل باندې چې د خپلو آخذو سره وصلیږي جین ایکسپریشن باندې تاثیر کوي او بالاخره یو پروټین په نامه د اوسټیوکلسین هغه ډیریږي په داخل د وضعیت کې. کله چې اوسټیوکلسین ډیریږي خپله اوسټیوکلسین دنده ده تر څو هډوکي منرالایزیشن وکړي یعنی په هډوکي د منرالونه ډیر شي. عمده منرالونه چې په هډوکو کې موجود دي فاسفیټ دی او کلسیم دی یا هغه منرال چې په داخل د هډوکو د جوړښت له هغې څخه شوی دی کولاجین دی او هایدروکسي لپټایډ دی چې دا دغه شکل لري یا له دغه مرکباتو څخه جوړ دی چې خپله ویټامین ډي د اوسټیوکلسین د پروټین د جوړښت د ډیرولو په اساس باندې دغه منرال جوړېدنه ډیریږي او دغه منرال چې کله ډیریږي په دغه شکل سره د بون منرالایزیشن صورت نیسي یا د هډوکو منرالایزیشن صورت نیسي چې منرالونه هلته ډیریږي او هډوکي قوي کیږي. همدارنګه کولی شي د الکلین فاسفاټیز چې یو بل پروټین دی د هغې د ډیریدلو په بنسټ باندې یعنی خپله ویټامین ډي په همدغه شکل باندې د هغوی جین ایکسپریشن ډیروي او الکلین فاسفاټیز چې کله ډیر شي هغه هم د هډوکو په منرالایزیشن کې یا د هډوکو په جوړېدنه کې رول لري. نو په دغه شکل باندې یو دا چې کلبانډین ډیریږي دویم دا چې کلسیم ATPase ډیریږي د کلسیم جذب ډیریږي. همدارنګه ریزرپشن په شکل باندې چې د هډوکو څخه کلسیم ازادیږي دا هم د ویټامین ډي یوه دنده ده. همدارنګه د هډوکو منرالایزیشن هم د اوسټیوکلسین په اړه باندې یا د اوسټیوکلسین په واسطه باندې دا هم د ویټامین ډي دنده ده چې کولی شي په داخل د وضعیت کې دا دنده مخته ویسي. همدارنګه کله چې پاراتایرویډ هورمون افرازیږي دا په بډوډو باندې تاثیر کوي او د کلسیم ری ابزرپشن ډیروي یعنی دوباره جذب د کلسیم هغه کلسیم چې د وینې څخه فلټر شوی دی په ګردو کې او بالاخره د ګردو څخه اطراح کیږي. دغه پاراتایرویډ هورمون د دې لامل کیږي چې د هغې ری ابزرپشن صورت ونیسي یعنی د هغې اطراح کمه شي او د بډوډو څخه یا د ګردو څخه د کلسیم دوباره جذب ډیر شي. په دغه اشکالو سره په داخل د وضعیت کې په داخل د پلازما او انساجو کې د کلسیم اندازه د ویټامین ډي په واسطه باندې لوړېدلی شي. همدارنګه که چیرې موږ نورې دندې په نظر کې ونیسو ویټامین ډي په نورو دندو کې هم برخه اخلي مثلا د انسولینو په افراز کې همدارنګه د پاراتایرویډ او د تایرویډ هورمونونو په افراز کې او د هغوی په جوړېدنه کې همدارنګه د انټرلیوکین د جوړېدنو په پروسه کې چې د
ټي لمفوسایت په واسطه باندې جوړیږي، د هغوی نهي کونه، همدارنګه د ایمیونوګلوبولین نهي کونه چې په بي لمفوسایت کې جوړیږي، دا هم د ویټامین ډي د دندو څخه دی چې په داخل د وضعیت کې کولی شي مخته یوسي. ولې عمده دنده یې هغه ده چې د کلسیم په اندازه باندې او د هغې په کنټرول باندې تاثیر کوي. که چیرې موږ د ویټامین ډي عمومي دنده په نظر کې ونیسو یا په لنډ ډول د هغې تشریح وکړو، په څو اشکالو سره کولی شي چې داخل د وضعیت کې د کلسیم اندازه ډیره کړي. اول دا چې د کلسیم موبلایزیشن ډیروي، یعنی ریزرپشن ډیروي، د هډوکو څخه د هغې ازادېدنه ډیریږي. همدارنګه د کلسیم دوباره جذب په رینل کې یا د په ګردو یا په بډوډو کې لوړیږي، او همدارنګه د هغې اطراح د ګردو له لارې هغه کموي او په دغه شکلونو باندې کولی شي د کلسیم مقدار لوړ کړي. همدارنګه په کولمو کې یا په امعاو کې د کلسیم جذب دی چې په مختلفو اشکالو سره چې موږ په تیر درسي سلایډ کې ورباندې وغږېدلو، په دغه اشکالو سره د کلسیم اندازه په داخل د وضعیت کې د ویټامین ډي په واسطه باندې لوړیږي او کنټرولېږي. که چیرې د ویټامین ډي کمښت رامنځته کیږي، دا د دې لامل کیږي چې مختلفې ستونزې رامنځته شي، او عمده ستونزې په ماشومانو کې د ریکټس ناروغي ده او په لویانو کې د اوسټیومنیشیا ناروغي ده، چې په دغه حالاتو کې هډوکو منرالایزیشن په درست شکل سره صورت نه نیسي، د هډوکو شکل سفنجي ته تبدیلیږي، او بالاخره هغه د دې لامل کیږي چې مختلفې ناروغۍ د هډوکو نازکوالی، د هډوکو کوږوالی، د هډوکو دردونه، همدارنګه د انساج د مفاصلو دردونه، د هډوکو ژر ماتېدنه، د هډوکو کوږوالی، دا مختلفې ستونزې په هغه کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ غواړو چې اوسټیوپوروزس د ویټامین ډي په واسطه باندې کنټرول کو، تداوي کو، د دې په اړه باندې کم شواهد دي چې د ویټامین ډي د تداوي په واسطه باندې د اوسټیوپوروزس ناروغي موږ کنټرول کړلی شو. دغه ناروغۍ نه ورباندې کولی شو د هغې په واسطه باندې تداوي کو. همدارنګه یوه بله ناروغي ده چې د رینل اوسټیوډیسټروفي په نامه باندې یادیږي. دا هغه حالت دی چې په دغه حالت کې هم هډوکو کې ستونزه رامنځته کیږي، هډوکو په درست شکل سره د هغې منرالایزیشن صورت نه نیسي. لامل یې دا دی چې په ځینو وختونو کې د حجرو د بډوډو، البته وبخئ، د بډوډو یا د ګردو پارنکایما یا پارنشایما هغه د ځینو ناروغیو له امله له منځه ځي. کله چې هغه د منځه لاړه شي، هلته د کلسیټرایول نه تولیدېږي، یعنی د ویټامین ډي فعاله شکل چې موږ په تیره درسي ویډیو کې ورباندې وغږېدلو، ومویل چې په بډوډو کې د یو هایدروکسیلیز انزایم دی چې په اول موقعیت کې د ویټامین ډي 3 او ویټامین ډي 2 باندې هایدروکسیل ګروپ نصبوي او هغه فعال شکل ته تبدیلیږي. نو دغه د فعال شکل د هغې بیا په ګردو کې یا په بډوډو کې نه تولیدېږي، او دا د دې لامل کیږي چې کله کلسیټرایول تولید نشي، دغه د کلسیټرایول د نه تولیدېدو له امله یا د ویټامین ډي د فعال شکل د نه تولیدېدو له امله په داخل د وضعیت کې د کلسیم مقدار کمیږي. کله چې د کلسیم مقدار کم شي، دا د دې سبب کیږي چې پاراتایرویډ هورمون افراز شي یا د هغې ډیریدنه، د افراز ډیریدنه رامنځته شي. کله چې پاراتایرویډ هورمون افراز ډیر شي، دا د دې لامل کیږي چې د هډوکو څخه چې موږ په تیر درسي سلایډ کې هم ولوستل، د هډوکو څخه د کلسیم بیرته ازادېدنه یا د هډوکو څخه د کلسیم ریزرپشن ډیریږي. نو په دغه شکل باندې د هډوکو ډیمنرالایزیشن صورت نیسي، د هډوکو څخه کلسیم ازادېږي او بالاخره هډوکي نازک شکل ته تبدیلیږي، د هغه منرالایزیشن کمیږي او هډوکو کې مختلفې ستونزې رامنځته کیږي. دغه حالت کې چې کله د بډوډو یا د کولمو د بډوډو یا د ګردو د پارنکایمل حجرو د تخریب څخه رامنځته کیږي، دغه حالت کې بیا موږ ورته رینل اوسټیوټروفي وایو چې هډوکي نازک شکل ته د هغې کوږوالی، د هغې دردونه، د هغې ژر ماتېدنه، دغه حالت رامنځته کیږي. که چیرې موږ د ویټامین ډي سویه په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه لوړه کړو، په هغه حالت کې یو هغه حالت دی چې های انټیک دی، یعنی مقدار د ویټامین ډي ډیریږي. یو هغه حالت دی چې هایپر ویټامینوزس رامنځته کیږي، یعنی بیخي د خپل نارمل حالت څخه هم لوړیږي. هغې حالت کې چې هایپر ویټامینوزس ورته وایي، مختلفې ستونزې کیدلی شي رامنځته شي. ولې که چیرې یو اندازه د هغې انټیک ډیر شي یا د ویټامین ډي اخیستنه لږ ډیره شي، دا په دقیق لا نه دي معلوم شوي. ولې هغه شواهد چې
تر اوسه موجود دي، هغوی دا ښیي چې کولی شي لږ یو اندازه د ویټامین ډي لوړېدنه په داخل د وضعیت کې د مختلفو سرطانونو په مقابل کې کولی شي هغه پروټیکټیو یا وقایي شکل ولري او د مختلفو سرطانونو څخه جلوګیري وکړي. ولې که چیرې هایپر ویټامینوزیس رامنځته کېږي، یعنې هغه حالت دی چې موږ یې د ورځې یا د هفتې له 100,000 انټرنیشنل یونټ څخه ډیر ویټامین ډي اخلو، د په هفتو باندې د شکل صورت نیسي، یا دا دی چې په میاشتو د حالت صورت نیسي چې موږ په ډیر اندازه باندې ویټامین ډي اخلو. په دغه حالت کې د کلسیم اندازه په داخل د وضعیت کې ډیریږي، مختلف ستونزې رامنځته کېږي، مثلا د عضلو خصوصا د وینې د رګونو د هغوی تقلصات رامنځته کېږي او بالاخره د وینې د فشار د لوړېدلو سبب کېږي. همدارنګه په نرمو انساجو کې د کلسیم تجمع رامنځته کېږي او مختلف نور ستونزې هم رامنځته کېږي، مثلا قبضیت ورسره رامنځته کېږي. نور ستونزې دا د هایپر ویټامینوزس په حالت کې یا د ویټامین ډي چې کله د خپل نارمل حالت څخه بیخي لوړېږي نو هغه هم مختلف ستونزې رامنځته کوي.